چړیا د سهار چای پخوله. چینو چړیا د دې خواته ناسته وي او د خپلې ګوډۍ سره لوبې کوي. د دې ګوډۍ یو لاس هم نه و، ځکه چې دا ګوډۍ د ډېر وخت نه د چینو چړیا سره وه. خو چینو چړیا بیا هم د دې ماتې ګوډۍ سره ډېر په مینه باندې لوبې کولې. مینو چړیا ډېر په نرمۍ سره چینو له اواز ورکو. چینو زما خوږې لورې، تا ته یاد دی چې سبا ستا هیپي برثډے ده؟ او کنه مورې، ما ته یاد دی چې سبا زما هیپي برثډے ده. نو زما خوږه لور به سبا په خپل هیپي برثډے کې د خپلې مور نه څه ګفټ غواړي؟ چینو چړیا د مور په دې سوال باندې لږ ساعت په سوچ کې لاړه شي او بیا خپلې مور ته ډېر په معصومیت سره وایي: مورې، زما هیڅ نه دی پکار، زما صرف د خپلې مور مینه پکار ده. زما هیڅ کلونه یا څه شیز مې نه دی پکار، بس زه صرف دا غواړم چې هغه ورځ زما مور ما سره ټوله په کور کې تېره کړي. مینو چړیا د خپلې لور په دې جواب باندې ډېره زیاته خوشحاله شوه. قربان سما لورې، ته خو د هر چا نه زیاته مالداره یې او ستا خوبونه د هر چا نه زیات ښکلي دي. مینو چړیا خپلې لور ځان ته ډېر په مینه باندې را تر غاړه باسي او دا په خپل زړه کې دا فیصله وکړي چې سبانۍ ورځ به دا ټوله د خپلې لور سره تېروي، ځکه چې د دې سالګرې کې به ګران ګفټونه او کیلونې خو نه وي، خو د زړه مینه او د زړه خوشحالي به خامخا وي. زه به نن په وخت باندې کار لځم او د سبانۍ ورځ کار به هم نن ختمومه چې سبا زه خپلې لور ته مکمل فارغه یم او ټوله ورځ د خپلې لور سره تېره کړمه. بیا مینو چړیا خپلې لور ته ځان سره کړي او د مالدارې تورانه کې کره کار له لاړه شي. تور کارغه او تورانکه دواړه په خپلو کارونو کې بیزي وو. تور کارغه په لیپټاپ باندې کار کوو او تورانکه په موبایل باندې لګیا وه خپلو ملګرو ته میسیجونه کول. ای توره، تا ته یاد دي که نه چې سبا زموږ د غونچې د لور سالګرې ده؟ دا درته وایم که نه توره چې ګوره د نور کله نه به هم زیاته شانداره پارټي کوو دا پیرخه چې د ټول مارغانې وویني چې اخر ته تورانکې د لور هیپي برثډے ده. او تورانه کې یاد دي راته، ما ته یاد دي چې سبا زموږ د غونچې لور هیپي برثډے ده او سبا به زه هغې له د ټولو نه زیات قیمتي ګفټ ورکومه د هغې په هیپي برثډے کې. دې نه پس توره او تورانکه واپس په خپلو کارونو کې بیزي شي. مینو چړیا چې د تورانکې کره کار له راشي نو چینو چړیا ورسره هم راغلي. د تورانکې لور غونچې چې د چینو په لاس کې دا زړه خرابه او ماته ګوډۍ ولیده نو دا ورپسې په خندا شي او ورته وایي: دا ته راته کومې پخوانۍ زمانې ګوډۍ ساتلې ده؟ زما په خیال دی دا جوړې ستا د مور د ورکوټوالې ګوډۍ ده او تا یې ساتلې ده، اوس ورسره ته لوبې کې. بیا غونچه د خپلو کیلولو نه یو زوړ ټیډي بیر راواخلي او چینو له یې ورکي. هو دا واخله، دا زما په کیلونو کې د ټولو نه زیات خراب او زوړ ټیډي بیر دی، خو ستا دپاره خو به نه وي، کم از کم ستا د دې ګوډۍ نه خو ښه دی که نه؟ واخله ځان له به پرې لوبې کې. خو چینو په خوشحالۍ سره د غونچې نه دا ټیډي بیر واخلي. شکریه، زه به ستا د تحفې قدر کوم. چینو خپل بې عزتۍ او سپکوالي ته ونه ګوري، بلکې هغه یې د مینې او د دوستۍ په نظر باندې قبول کړي. په سبا له باندې د سالګرې ورځ راشي. یو طرف ته د مالدارې تورانکې د لور غونچې سالګره وه او بل طرف ته د غریبې مینو چړیا د لور د چینو چړیا سالګره وه. د تورانکې لور دپاره سپیشل غټ کیک راغلی وي، غټې غوبارې او لایټونه لګېدلي وي. خو د مینو چړیا د لور کیک د دې په مقابله کې ډېر زیات ورکوټي وي. د غونچې پلار توره دویم ځنګل ته د سکار په سلسله کې لاړ شي. د خپلې لور غونچې ته په فون باندې وایي:
سوري غونچې لورې، زه ستا په سالګره کې شامل نه شوم. اصل کې زه د سکر په سلسله کې دویم ځنګل ته راغلی یم، نو ځکه ستا سالګره کې شاملېدل ماته ګران دي. خو زه تا سره وعده کوم چې تا له به زه ښه ګران ګفټ خامخا دروړم چې درځمه ښه. مینو چړیا د کور نه بهر په صحن کې د سالګرې ټول سجاوټ وکړي. دې د اونې د پاڼو نه ښکلي کیک جوړ کړي یي او د خاورې ډیوې یې بلې کړي یي. سمارغانو پکې ډولکې هم وهلو. مینو چړیا خپلې لور ته ډېر په مینه سره وویل: نن ټول هر څه ستا دي زما لورې، خوشحالي هم ستا ده، وخت هم ستا دی، او د مور ټوله مینه هم ستا ده. دې خوا د غونچې په سالګره کې بالکل خاموشي وي. د دې مور او پلار هم د دې په سالګره کې شامل نشي. مارغان میلمانه چې راغلي یي نو هغې ډېر زیات بور شي او واپس د دې ځای نه لاړ شي. غونچه په دې دونه لوی کور کې یوازې ناسته یي. نن د دې د سالګرې په ورځ باندې د دې په سترګو کې اوښکې یي. دا ډېره زیاته خفه یي او جاړي. دې کې غونچې ته د دې مور تورانکه کول وکړي: هلو غونچې لورې، ما درته د دې دپاره کال وکړه که نه چې دلته کې زما د ملګرې واده دی که نه، نو په هغې کې زه ډېره زیاته بیزي شومه، نو درتلی نه شمه که نه. ته داسې چل وکړه چې د خپلو ملګرو سره خپله هیپي برډ انجوی کړه ښه. غونچې ورته ډېر په خفګان سره وویل: خو ټول میلمانه خو لاړل، زما مارغان ملګري م لاړل، او ټول میلمانه مارغان لاړل. دې خوا د تورانکې د لور په سالګره کې د دنیا هر یو قیمتي څیز موجود و، خو د زړه خوشحالي پکې نه وه. خو دې خوا د چینو په سالګره کې هیڅ قیمتي سامان نه و، خو د مور مینه، خوشحالي او سکون ورسره و. مینو چړیا، چینو او د دې ملګري ټول خوشحاله وو. زما لورې، نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما لور د دنیا د ټولو نه زیاته خوش قسمته ماشومه ده چې هغې سره نن د خپلې مور مینه ده او د خپلې مور وخت دی ورسره. هلته کې د تورانکې د لور هم سالګره ده، خو نه ورسره مور شته، نه ورسره پلار شته، او غریبه ځان له په دې دونه لوی کور کې یوازې ناسته ده او جاړي. ماته نن پته ولګېده چې د پیسې سره هره خوشحالي نه میلاویږي. چینو چې د مور دا خبرې واوري نو دا د تورانکې کور ته لاړه شي. غونچه چې چینو په خپل کور کې وویني نو دا ورته ډېره زیاته حیرانه شي. غونچې، ته یوازې چې ما ته پته ولګېده نو زه په تا پسې راغلم. راځه زمونږ کره راځه، ما سره به زما هیپي برډ هلته کې مناو کې. ما ته پته ده چې ستا هم هیپي برډ ده، مونږ کره به دواړه هیپي برډ مناو کړو. زما ملګرو هم زه یوازې پرېښودم او زما مور او پلار هم زما هیپي برډ له رانغلل. اوس هیپي برډ مناولو څه فایده خو نشته. زه تا سره ملګرتیا له راغلی یم. برډې صرف تحفه خو نه وي، دوستي هم وي. مونږ چې یو بل له خوشحالي ورکو نو په دې باندې خوشحالي زیاتېږي. نن په اول ځل باندې زه چا بغیر تحفې نه وغوښتمه، بغیر ګفټ نه یې زه خپل کور ته وغوښتمه. زه ستا دوستي قبلوم او زه ستا سره ځم ستا کور ته. دغه شانتې غونچه د چینو سره د دې کور ته لاړه شي. چینو او غونچه دواړه د پاڼه کېک ته ډېر زیات خوشحاله ولاړ یي. مینو چړیا دې دواړو ته ډېر په خوشحالۍ سره ګوري. غونچه چینو له غاړه ورکي او ورته وایي: ته زما د ټولو نه ښه ملګری یې او ستا کور د هر چا نه ښکلی دی. په دې ورځ باندې یوه مالداره لور د دوستۍ په اصل مطلب باندې پوهه شي او یوې غریبې لور د چا سالګره د ماتولو نه بچ کړه.